السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. ګرانو شاګردانو، ستاسې د نن ورځې درس د وو توري دی. نو راځو شروع کوو یې. د وو توری د لیک پر سر لیکل کېږي، نازکه څوکه ورپورته کېږي، دلته بیا ټینګ کېښودل کېږي، بېرته راځي لیکې ته. لیکې ته رارسېدو سره سم ګول حرکت د ری په رقم پیدا کوي. دا یې اول حرکت دی او دا یې هم دوهم حرکت تر دغه ځایه او دا یې هم درېیم حرکت تر دغه ځایه. ټینګ کېښودل کېږي، دلته حرکت کرارېږي، بېرته لوړ ځي، لیکې ته بیا راځي، بیا دلته ګول حرکت کول کېږي. خاص د ری په رقم د نیمایي دایرې په رقم راځي. وو توری په درې حرکت سره لیکل کېږي. د وو په سې توري دوې سترګې هې ده، سره غوټه کېږي په قلم باندې، وروسته لاندې راځي، بېرته یې ولوړوو، مابین څه چې راغلي داسې مایل حرکت ورکوو، نازکه څوکه تر لیکې راځي، بېرته یو څه تر دا څوکې مخته کېږي، بېرته ګول ورپورته کېږي، مابین څه چې راورسېدی بېرته حرکت داسې ورو کېږي. دا یې اول حرکت دی، دا یې دوهم حرکت دی، دا یې درېیم حرکت دی، دا یې څلورم حرکت دی. کوچنۍ هې ده، نازکه څوکه د دا خوا څخه ورپورته کوو، دا خوا چې په ډبله څوکه راغله او د دا خوا څخه نازکه څوکه مخته ورپورته کوو. یو ځل یې بیا تکراروو. د وو توري نازکه څوکه شروع کوو، ټینګ یې کښېکاږو، بېرته یې قلم کراروو، بیا یې لوړوو، ټینګ یې کښېکاږو، لیکې ته چې راورسېدو ګول حرکت ورکوو. د وو توری ځینې جوړ شو او وروسته دوې سترګې هې لیکو، قلم وټکوو، دا ځای ته چې راځي نری کېږي، بېرته ډبلیږي، نازکه څوکه بیا ورپورته کوو، لوړ ورسره موښلوو، مابینځ ته چې راغلو بېرته یې داسې راکاږو. یو لاس کوچنۍ هې د دا خوا څخه په ډبل قلم لیکې ته راځي او نری کېږي، لاندې څوکه یې بېرته ډبلیږي، لوړې خوا ته ورپورته کېږي. ستاسو د نن ورځې درس دوې سترګې هې او کوچنۍ هې او د وو توری دی. څلور څپې د وو او د دوې سترګې هې توري کورنی کار ولیکئ. تر بیا پورې ښې چارې.